بسم الله الرحمن الرحیم. حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې یو سړی په ځنګل کې و چې ناګهاني هغه په وریځ کې دا آواز واوریدو چې د فلاني سړي باغ له اوبه ورکړه. هغه وریځ لاړه او په داسې ځای ودرېده چې اوبه یې ټولې په یوه نالۍ کې جمع شوې. دا سړی د دې اوبو سره روان شو، څه ګوري چې یو سړی په خپل باغ کې لګیا دی، په دې اوبو یې اوبه کوي. ده ترې د نوم تپوس وکړو. هغه ورته هغه نوم ووی کوم چې ده په وریځ کې اورېدلی و. دې باغ والا ده ته ووی چې تا ولې زما د نوم تپوس وکړو؟ ده ورته ووی چې ما په دغې وریځ کې د کومې چې دا اوبه دي ستا دا نوم اورېدو چې لاړه شه او د ده باغ له اوبه ورکړه. ته په دې باغ کې څه عمل کوې چې دومره مقبول دی؟ هغه ورته ووی چې زه د دې باغ پیداوار 3 حصې کوم. یوه حصه یې خیرات کوم، یوه حصه یې ځان ته او خپل بال باج ته پاتې کوم، او یوه حصه په دې باغ لګوم. سبحان الله، د خدای پاک څومره لوی رحمت دی چې څوک یې حکم مني. د هغې کار د غیبو نه داسې پوره کیږي چې هغه ترې خبر هم نه وي. رښتیا دي چې څوک د الله شي نو الله د هغه شي.